السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې خبرې د پاکستان افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو څو خبرې کوو. دوه ستوري دي، یو د پاکستان بل د افغانستان. نو په دې دواړو کلاړیانو لږ نظر اچو. یو سیم ایوب دی، بل صدیق الله اتل دی. صدیق الله اتل د افغانستان یو ښه کلاړي دی، ښه ستوری دی. او د پاکستان یو سیم ایوب چې دی نو زبردست کلاړي دی. زیمه چې دې دواړو کمپین زکو نو دواړه یو رنګ راځي. بل دا دوستانو چې سیم ایوب اوس نن سبا وخت کې کابل او د ساوث افریقې سره چې کم ټیسټ سیریز وایي کې انجری شوی، دعاګانې کوي د پښتنو ته وایو د پاکستان دي د افغانستان دي، لکه چې دعاګانو کې یاد ساتي چې خدای ولا روغ صحت ورکړي. نو دوستانو راځو د خبرې مین مطلب لا چې خبره ما څه کوله. د آی سی سی چیمپئن ټرافي 2025 را روانه ده په پاکستان کې، او که په دې دواړو مونږه خبرو کو په سیم ایوب او په صدیق الله اتل، نو زه وایم چې په سیم ایوب او صدیق الله اتل په چیمپئن ټرافي کې په سکواډ کې شامل شي نو دا به یو ښه خبرې د پاکستان دپاره او د افغانستان دپاره، ځکه چې اوپننګ کې صدیق الله اتل او ورسره ګوربز نو ډیر ښایسته زبردست اوپننګ به د افغانستاني، ځکه چې تا سره به دواړه کلاړین داسي په اوپننګ کې چې دواړه به تیزي او وکټې د پاکستان دي نو تیز اوپنران پیخي، لکه چې یو سنگل چکه وي او بل هم وي نو دغسې به کلاړین لکه د یو بل په دغه کې پریشر کې نه راځي، ځکه چې یو کلاړي وي سلو. اوس ابراهیم زادران چې هغه سلو دی، ګوربز تیز دی، نو چې دلته ابراهیم میسنګ چالو کی نو ګوربز باندې به پریشر داسې و پریشر نی لکه صدیق الله اتل هم شارټ وي او ګوربز هم وي، نو دی باندې و پریشر نی. اوپننګ به د دې ښه رواني، ځکه چې د پاکستان وکټې دي او داسې واړه ګراونډونه دي، لکه مطلب دغه 400 350 سکور خو په وډیای کې زه یم چې دا لږ دی، نو اوپننګ به ډېر زبردست رواني. بل د پاکستان او د سیم ایوب چې واخلو ورسره مونږ زه یم چې سیم ایوب او په خرزمان په اوپننګ کې زم چې دا به داسې جوړي وي چې داسې زم چې چیمپئن ټرافي انشاءالله یا به پاکستان او یا افغانستان دا ګټلی شي چې دا دوه اوپنران مضبوطي، لکه اوس په خرزمان شو او ورسره سیم ایوب شو، د دې به زبردست اوپننګ، ځکه چې په خرزمان یو ذره سلو دی او سیم ایوب تیز دی. نو په خرزمان هم داسې سلو دی چې شارټ بدلوي خو لږ یو اوره دوه به مطلب سنگل کوي. نو د پاکستان وکټې دي او بیا زموږ میچونه د پاکستان چې کوم دی په دوبۍ کې دي، تقریبا یو میچ په دوبۍ کې د انډیا سره دی، نو هغه د په خرزمان ریکارډ په دوبۍ باندې هم ښه دی. بل دا چې سیم ایوب اوپننګ توکینو یاره زم چې دا به ښه خبرې. نو په سکواډ کې د دغه دواړو ستورو مونږه وایو د کرکټ مینوال هم وایي که هغه د افغانستان دی او که د پاکستان دی، چې یاره اوپننګ لا سیم ایوب او ورسره په خرزمان، او د افغانستان د کرکټ مینوال وایي چې یاره صدیق الله اتل او ګوربز. نو تاسو په دې کې څه وایي په کمنټ کې رای راکړئ. زما خو دا خپله ځاني چې زما کومه ذهن دی، زه کوم خواهش مې دی، نو زه وایم چې په خرزمان او سیم ایوب خدای پاک د سیم ایوب له صحت ورکړي او الله پاک ته روغ جوړ کړي، نو زه وایم چې د په خرزمان او د سیم ایوب دغه اوپننګ به ډېر زبردست وي. او بل خوا د صدیق الله اتل او ورسره ګوربز یا ابراهیم، خو ګوربز صحیح دی، دواړه تیز دي، نو زه یم چې دغه اوپننګ به ډېر زبردست دي، ځکه چې د پاکستان وکټې تاسو ته ما د خبرې په اینډ کې مې ویلې چې یاره د پاکستان وکټې چې ته داسې اوپنران والې چې هم مضبوطي لکه هغه تیزي چې هغې د لاسه وکټه زر نه ورکوي. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو و ما سره ما ویل چې راشه د افغانستان پاکستان د کرکټ مینوالو سره یې شیر کړم چې سیم ایوب او صدیق الله اتل لپاره آواز اوچتول پکار دي چې د چیمپئن ټرافي په سکواډ کې خامخا واخلي. او تاسو څه وایي په کمنټ کې رای راکړئ. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.